د پاکستان دا ورځپاڼه د دې ویره شته چې د طالبانو نظام دغه نن حملېږي. سلام د پاکستان دا ورځپاڼې په خپل تحلیلي خبرو کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د داخلي اختلافاتو یوازینی حل پر الله زاده حسن دې ورځپاڼې ویلي چې د طالبانو مشر باید حقونه او د طالبانو د داخلي اختلافاتو موضوعات شایعات او ادعاوې بللي، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې داخلي درزونه ممکن د انسانانو د یو بل نوي فرار لامل شي او په دې هېواد کې میشتې ترهګري ډلې پیاوړې کړي. دوستانو دا و موضوع چې کله خبر تر بیا مو